د کچکول هم مینا و چې باندې کې داسې نیگیټیو پازیټیو یو کاریکټر دی حاجی نو بس رالو هم کړو خم اخبار ګرمي مو لږ ډسټرب مو غوځا وشو بس اختر لم څومره ډرامې را روان دي یاره جی چې صحیح خبره مخکې مونږ اوس چې کسانو مسانو سره کړي نو دا خو ماته کنفرم پته نشته دی لکه یاداش کې نشته چې کمې شوې وي یا ریلیز شوې وي او دا که یوه ډرامه دا وه البته فلمونه مې شته دی درې فلمونه څه نومونه دي یو دا غز او دا میدان کمپلیټ شو او سبا د خیر بالاکوټ کې بل فلم دی بدماشانو سره مچ یړه نو یو هغه دی او یو زما خپل ذاتي فلم دی چې ما خپله پروډوس کړی دی او د هغې نوم دی قربان دی شم چرسي اکثر زه یو ځای ته لاړ شم نو ډېر خلک داسې خدای قدرت وي نور ډېر ښه سړی م شریف سړی خو د یارې زما سوخواله نه راځي او بل زما طبیعت لږ داسې زه چې بس یو اړخ ته ناست یم بس زه غلی ناست یم چا رانه تپوس وکړو جواب ورکړو چا تپوس ونه کړو بس غلی ناست یم دا ټایم چې تاسو کوم مینوال ګوري ته به څه پیغام ورکول غواړئ مینوالو ته زما دا پیغام دی چې کوم زمونږ کتونکي دي زما هغې نه یو ګیله ده لکه دغه شو بیس چې کوم دی زه دا منم چې زمونږ په پښتو کلچر خلک د هغې له د کلچر حواله ورکړي چې یاره کلچر کې دا نشته کلچر کې هغې خبره زه منم ټیک شوه جي دا ډرامه او فلم چې کوم دی که نه جي دا اړو د دې اړو پښتو سره څه تعلق نشته دی لکه په پښتو کې کوم ځای کې کوم پټي کې سړي ته ښځه ګډېږي یا په کوم ځای کې چې موږ ډرامو کې څنګه ښه یو ښځه را روانې لوپټۍ په سري سړی ورته لاره کې ودرېږي ها ها ورته وخاندي لاس ورته وایي ډرامه مطلب انټرټینمنټ ډرامه یا فلم نو یو ریکویسټ دا دی چې مهرباني دې وکړي چې هغې د دې خلکو له د کلچر نوم نه ورکړي دې شي له دې د کلچر نوم نه ورکړي فلم یو بیل ټچ دی هغې کتونکي خپل مخصوص خلک دي چې هغه هغې ګوري نو هغې کې بیا هر قسم ګندګیریان هم پکې اوس الټه سیده ډایلاګونه هم داسې دغه هم پکې وي ها یو خبره دا ده چې مطلب دې خبرې سره زه اتفاق کوم چې اکثر د میډیا والو د ډېرو خلکو چې کوم د دې خلاف هغې دا ګیله کوي چې یاره زموږ راتلونکی نسل به د دې نه څه زده کوي نو زما هغه راتلونکي نسل ته او هغه دوستانو ته دا خواست دی چې کوم اوس دې ټایم کې ما په سکرین باندې ګوري زه هغې ته ریکویسټ کوم چې دا خبره ټیک ده که دا ماشومان دي زموږ بچي دي وروڼه دي بایګان دي زموږ همزوري دي زموږ مشران دي نو زه هغې ته ریکویسټ کوم دا خو ذهن پورې خبرې زه ورته ریکویسټ کوم او بار بار زه ځکه ویم چې برای مهرباني فلم ډرامه دا شینې چې کوم دي دا دروغ دی دا یو مذاق دی لکه دا سنجیدګۍ ته مه اړوئ مونږ که شرابونه څکو شراب نه وي هغه بیګی پل وي یا پیپسي کې لږې اوبه واچئ کاوه وي که تاسو دا چرس وګورئ دا لوخړې تې وباسي زه پخپله یو نشه هم نه کوم په فلم کې زه شراب هم څکم په فلم کې زه سګرټ هم څکم خو زه څکم نه هغه بیګی پل دی هغه شراب نه دي چې تاسو یار مونږ به هم نن سکورېږه پلان کې فلم کې سړي څکلي نو زه تاسو ته ریکویسټ کوم چې چرس نشه یو هم نه دی ښه شي د ډرامو ماهر ولې نن سبا ورو په خطر روان دي ورو ختم شو ډایرکټران ډرامې نه جوړېدي اصل وجه څه ده د دې اصل وجه دا ده چې پهله تاسو کومې ډرامې مخکې چې جوړېدې به تاسو به کاتې که نه د هغې یو آسان مثال به زه تاسو له یا کتونکو له په هغه حساب کتاب کې ورکړم نو په اسانه به پرې پوه شي لکه فرض که زه آرټسټ یم زه خو کار کوم یو شیز باندې ته پیسه لګې نو هغه به ښه کېږي لکه ظاهره خبره کوس یو سړی ډرامه جوړوي یو سړی به آرټسټ وایي چې زه یار دا خلک پیژني راپیژني کار کوي باقي به راسره ټول نوي کسان دي د هغې وجه دا نوي کسان به راځي هغوی به پیسې ورکوي خپل منځ کې به پیسې اچوي نو هغې کې به دوی ځان هم که ورکوي څه ټکه پوکه آرټسټان یا یو فیمیل راشي جینۍ راشي تورسري د هغوی خو حق جوړېږي هسې هم چې راځي پیسې به ورکوي څه لږ ډېر هغه ځان له کور کړي نو بس عادي هغه یو ماحول جوړ کړی موجودن وخت کې زما په حساب چې کم دی دغه هسې د حکومت سره مرسته شته که نشته حکومت خو داسې کار دی وختینۍ خبره کې زه هم دې خبرې له راتلم حکومت خو ډېره لرې خبره ده لکه مطلب چې موږ سره صرف د عوام سپورټ هم شي صرف د عوام سپورټ هم شي نو دا هم ډېره غټه خبره ده چې عوام سپورټ مې تا ته دې پورې ویلې لکه تاسو چېرته کښېنئ انډین یو په شو ګورئ مثال یو ځای کې شو کېږي د انډیا یو شو وي هغې کې تاسو ګورئ چې آرټسټ راځي هغې له عوام څومره مینه ورکوي زموږ دلته څه مسله ده زموږ دلته دا مسله ده اکثر دا یوټیوب کې تاسو ویډیوز ګورئ مثال دا ستاسو پروګرام دی دا به هم په یوټیوب راځي یوټیوب کې داسې خلک شته چې هغوی سپیشل دې ته ناست دي کنزل به پې لاندې لیکي خبرې اترې به لیکي دغه به لیکي زه هغه خلکو ته هم دا وینا کوم لکه مثال خبره ته وایې یار چې اکټران ښه خلک نه دي
ډېر خلک داسې شته ډېر داسې مینه ناک هم یو شته طرف ته خوښي او که بل طرف ته چې کوم دی پس خبرې کوي خبرې کوي مین پوینټ ولې ډرامې ګوري ولې ګانې ګوري موبایل کې به چولي او به شاته پس کنځلې کوي ښه مزې تېرې چې دا کم خلک کنځلې کوي دوی خو یو شی بالکل ټکی په ټکی ګوري نو ما افسوس په دې راشي چې یو شیز کې ته دلچسپي هم نه هلي لکه ستا بد هم راځي نو ته یې ګورې څه ده کچکول خندا ګیله هم کوله چې کتونکي زموږ ډرامې خوښوي خو لیکن فنکار نه خوښوي فنکار پسې سپکې سپورې وایي او یو بل دا ګیله هم کوله چې کتونکي زموږ ډرامې نه خوښوي نو غلط کومنټس دي زموږ په ویډیو هم نه کوي او دا خبره خو دې ډېره ښه وکړه که خادی ته لاړ شو هلته خو بس هسې هم خوشحالي وي خلک راغونډي د دنیا مینهوالي تصویران وباسي خو چې دې غم ته لاړ شو نو والله بس بیا موږ هم ډېر خفه یو ما وایي دوا وکئ یاره ما سره خو یو تصویر وباسي بار نو بس سړی دغلته تللی دوا لري او هغه د تصویریانو هغه په دغه کې نو هغه کې غم هم دی نه هېرېږي نو اکثر موږ زه والله نه ځم ډېر داسې خاص او بیا مو خلک تنګوي نو